د محمد علي بسمیل د یرغمید درې اثر د مخکتنې په دې غونډه کې د لوړو زده کړو وزارت علمي مرستیال، د لوګر سیمه ییزو چارواکو، شاعرانو، لیکوالانو او کلتورپالو ځوانانو ګډون کړی و. د لوړو زده کړو وزارت علمي مرستیال، شاعرانو او لیکوالانو دا اثر په ځوان نسل کې د اسلامي فکر د ترویج لپاره مهم وباله او دوی یې لوستلو ته راوبلل. خو کتاب د محتوا له اړخه انتهایی ډیر مهم دی. ډیر یو ښه وخت کې دا کتاب ترجمه شوی دی، یعنی په هر ځوان خو لازمه ده، فرض ده ور باندې چې دا کتاب ولولي. پولیس تعالی پاک دا استعداد ورکړی ده، د په قلم کې دا توان شته چې مولوي صاحب یو کتاب ولیکي، که هغه که د جاویدنامې شرح دی، یرغمید دری، هغه که د شعر برخې، هغه که د فقه په یو موضوع کې که مولوي صاحب یو تحقیق په معاصره کوم مسئله کې وکړي، دا به د مولوي صاحب حق یو ځای کولی شي. بل پلو د کتاب لیکوال وایي چې دا کتاب یې په 0 ټوکونو او 323 مخونو کې چاپ کړی او په ټوله کې د ټولنې او اسلامي ارزښتونو د ساتلو لپاره مهم یاد کړ او د وخت اړتیا یې وبلله. د علامه اقبال فکر څنګه چې د نوم نه ښکارېږي، جاویدنامه او غوښتنه او وینا یې مسلمانانو ته دا ده چې موږ څنګه کولی شو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب په ابتدا کې ویل چې په نړۍ کې خپل وجود وښیو، نه تنها خپل وجود وښیو بلکې بقا پیدا. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې هم لوګر کې د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د ملي ګټې او اقتصادي جګړې تر نامه لاندې د یو نوي چاپ شوي اثر د مخکتنې غونډه ترسره شوې وه.